که واده مې کوه زه به انشاءالله د سره واده کوم ښه لیونۍ ښځه خو به دې بیایي ښه لیونی مېړه به دې وي ښه سره چې وړاستئ نه لږ والا کپ که پاتې کېږي نه زه په رښتیا درته وایم چې بوجۍ را خلاصه شي تیلو ټنکی مو خلاصه وي یې چې هغه واخلو چې بیا یې تیلو ټنکی ډکه کړو بوجۍ پاتې وي یې داسې حال مدن سانه راغلی زه د شترنګ په سر باندې ویده شوی یم بس موټر اراند وهلی را شوی یم خپل موټر ته متوجه شوی او موټر ته یو خوا بل خوا نه دی تللی دغه وهم چې انسان سره موږ کیسې هم ډېرې اورو که نه پیریان دي او دلته دی او دی او دا دی هغه دا کیسې ډېرې او ذهن کې هم دا شپه زیاتره وخت په دشت بکوا کې موږ همدغسې پاتې شوي موټر خراب شوی لکه بېګا اوس بېګا مې موټر خراب کړی و کلنډر ته ضرورت نه لري نه دا د پرېږدمه او جالبه دا ده چې خرڅوم یم در باندې پیسې مفته کې هم درته درکوم یاره وایم زه به د جیب نه درکړم دغه ځای نه څنګه یې وپېژندلې دا په سټرینګ چې ویده کېږي راته دا زه هم هلته ورته ناراض یم فیسبوک کې لګیا یم دا سټرینګ باندې ویده یي ښه به یې شل یوه روپۍ د دولت ګټه د دلته د عام چې د دی تباه کړی دا موټر هر موټر د 10,000 $40,000 موټر دغه خوا نه شي تللی دلته ولاړ دي دا پیسې د کوم ځای نه پوره کړي خو موږ بیا څنګه وکړو او که چرګ خوري لکه مطلب نیم چرګ خوري 2.5 یې اخلو که بیا د چرګ څلورم حصه خوري لکه دا یو خوراک په حساب باندې که نه دا یو 1.5 روپۍ دی او ډوډۍ سره یو قوام ورباندې څکو دا کوم پاکستانی چې راځي دلته بندروالۍ د هغه د ګمرک د دلته باندې مال خالي کوي د افغانۍ ګاډه به د افغانستان ګوټ ګوټ ځای ته به ورسوي ستاسې هدف دا دی ها یو ما ته ویلې وایي یو ورځ ساري هګۍ پخولې د دې په ځای چې پکې بوره واچوي مالګه پکې اچولې رښتیا وایي نو مالګه خو کېچي که نو بوره دا څه وایي پکې بوره اچوو که نه سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر درنو ملګرو محراب ګل مخلص مصطفی میاخیل او همدارنګه وسیم وصال درې واړه راغلي یو نن د تورخم نه لږ را دې غاړه دا کوم ځای دی څه دی ډکه ده ډکه کوم ځای کې چې د غټو لاریو یا د دغه ټریلرو تمځای دی او دلته کمیسون دی او دلته کمیسون ته دغه لارې ودرېږي دلته کارونه بشپړېږي او بیا دغه نه وروسته بس د هیواد ګوټ ګوټ ته ځي او کار کوي نو درنو ملګرو نن راغلي یو د ډریورانو له جالب ژونده تاسې خبرو د دې ژوند څنګه دی د دې دغه د یوې میاشتې دلته په لاره کې چې د دې سفر یي لرې لرې وطنونو ته ځي د دې په دغه لاره کې دغه حساب کتاب څنګه دی او خپل منظور کې د دې اتفاق څنګه دی او د دې دغه جالب ژوند راخلو او تر تاسې رسو نو درنو ملګرو سره پاتې شئ دغه ډریورانو سره زما ډېر زړه لګېږي او ډېر مې خوښ دي یو خو د دې ډېر پاک کسب دی که چېرته دوی مونځ اودس او قرآن کریم تلاوت او اسلام سره وصل پاتې شي نو زه یقین لرم چې دوی ډایرکټ جنت ته ځي ځکه دوی حلاله مزدوري کوي او حلال رزق ګټي نو درنو ملګرو راځئ ورځو دغه ډریورانو سره غږیږو چې په لاس راغلل
بس ورځو د خیره ته راځه راځئ هغه یو ټپه وه ښه ټپه وه ما ته رایاده ده وایي ما د کوچي له عمره زار کې چې د سهار اورې بلیږي دوی ترې ځینه او د دیو کیسه بیا بل رقم د دیو ګیس ډبه او دغه هغه چیبر او دغه ترموزونه او پیالې هر څه دیو سره بس شاته هغې کي او هر څه وي ته راشه که نه ځوانه ته هم ډریور یې که څنګه ته راشه که نه چېرته ځې دوه خبرې کوو ازبره خدای دلته راشه نوم دې چیه دی نوم زما شمس ستا شمس نوم دی چیه کې دلته زه د دې ولم دا لارې دا کار کوم چې دا لارې ستا ده او کلنډر یې د دې ولم ډریور یې دواړه الراونډر یې نو په ټوله مانا داسې ډریور خو ډېر چالاک یې ډېر د خولې نه هم تیزیدار څه نه که نه ته چې بېزړه فېزړه ولې یا ستا خوی خصلت هم داسې دی زما خوی هم داسې خوی دې هم داسې دی سنګینه خوی لري ډېره مننه دا راته ووایه چې دا ستاسې ژوند ډېر جالبه دی خوند ترې ناخلې که نه زمونږ کورونه دلته د سات ځو سات راځو او مازدیګر بېرته ځو دلته خو دې صحیح دی خو ډریور داسې چې تمام عمر خو ته د دې څه چکر یې نه وی که ته خو به ځې مزار ته هم ځې مزار له موږ کابل او جلال آباد کابل او جلال آباد مړه دغسې پورې ولې چارک او بارک او مات یا ته شروطي ولو یا دغه ښه ذلیله ژوند نه تېر ښه دا نورو ډریورانو ذلیله ژوند دی دا مزار ته ځي کندهار ته ځي واورې د غرض او روز ته ښه دا خو ډېر ښایسته ژوند دی ما ته خوند راکوي دوه شپه پکې زمونږ داسې یا دوه شپې راځي یعنې ته سخته د ځان نه ورکوې نو دا نیمچه ډریور دی انډیواله هغه ډریوران زموږ په کار دي چې د میاشتو سفر یې کړي دلته به څوک پیدا کړم کومه دی استاد السلام علیکم ته چېرته یې ولې نشې کولی ته راشه خبرې کوه استاده سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو نن یو نوې خپرونه ده او جالبه خپرونه ده زما لپاره چې ډېر جالب وي هغه د ډریورانو ژوند دی او هغه ډریوران چې د غټو موټرو ډریوران دي دا شاته موټر یې ګورې دا اوږده دا یو سفر چې کوي یعنی یو پیره چې کوي 5-6 ورځې پرې تېرېږي داسې وخت راشي چې یو میاشت یو موټر په یو ځای کې بند پاتې وي او دومره غټه حوصله خدای پاک دیو ته ورکړې چې یو ځای کې پاتې شي بس ته میاشت تېرې موږ چې یو ساعت تېر کړو دویم ساعت نه شو تېرولی له همدغو ډریورانو سره غږېږو نن راسره پاتې شو دا جالبه خپرونه وګورئ سلام ستړی مو شي په خیر راغلی وعلیکم السلام ټول لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډېره مننه نوم مبارک دی نوم مې مدثر هوتک ده مدثر هوتک مبارز هوتک کلیوال به یې نو البته احمد ولی هوتک د مبارز هوتک وی او نوم مې غلط کړی دی دوه مې لکه یو ځای کړي دي مبارز بیل دی که نه احمد ولی هوتک او احمد ولی هوتک د او ملي اتل دی بالکل ښه څنګه دی ژوند دی والله بس نو خدای پاک نه راضي شکر دی چې د خدای نه راضي دا راته وایه چې ډریور یې که نه کلنډر نیم ډریور یم نیم کلنډر هغه څه شی بیا هغه داسې کنه بس هر موټر را په غاړه ده چارې بار شي بس هغه بیا یي ډریوري خپله کوو کینداري هم خپله کوو دا خو دې ښه خبره وکړه چې دواړه تجربه کړي دي هم ډریوري او هم کلنډري کومه یوه وظیفه ډېره سخته ده والله دواړه سخته دي یو د بل نه زیات سخته ده مسؤلیت دې په غاړه یي هر رقم جنجال تا په غاړه تکلیف درپسې مالوالا غم درپسې د موټر غم درپسې او ستاسې دغه پیري چې ډېرې طولاني که نه د 3 ورځو نه نیولې تر میاشته پورې پکې غځېږي یوه پیره کوم ځای کې بند پاتې کېږي لکه دلته تاسې راغلي یاستئ څنګه کوي ته ودرې هغه پسته وایي نو زړه نه تنګېږي دې کې والله خو بس مجبوریت ده نو چې زړه م تنګ شي څه به وکړو مجبوریت ده نو بس دا دې نه پرېږدي خبره ده والله دا سلمان چیز لپاره ده 50 روپۍ اخلي کالي په سر او که ته خپله کوې که ته خپله نه تا ته څوک ته راشه وتښتېده سړی او بس دا دغه سترګو کې دې لکه پوه کو که نه دغه د سفر کیسه راته وکړه چې کله تاسې د یوې میاشتې نه شروع کوئ که نه د یوې ورځې نه تر یوې میاشتې پورې کله کله داسې کېږي چې په دې لاره کې روان یې داسې یو ډاک ته ورسېږي چې هلته موټر در باندې بند شي اول غوړي ورته سره کوم بیا به ته زما پوښتنه جواب راکړه هغه وایي چی هګې اول د لنډه پوښتنه وایي تا هغه یو خبره وکړي نو لاړ شه هغه دی 3 میله لرې ښه دا د کیسه راته وکړه موټر چې یو ځای کې ودرېږي درنه ګل شي
څومره وخت هلته چې تېرېږي دې وخت کې ستا زړه نه تنګېږي والله خو بس زړه م تنګېږي ولې نه تنګېږي مجبوریت د سختي او تکلیفونه ډېر دي که نه مجبور یې د مستري د راتګه پورې معطله شو یا د برقي یا د وایرنګ ساز او شپه چې راشي ویره د سره نه ډار د سره نه د امنیت د نګاه نه شکر دی الحمدلله په افغانستان کې خو امن دی هغه د امن هغه په خپل ځای پرېږده دغه وهم چې انسان سره موږ کیسې هم ډېرې اورو که نه پیریان دی او دلته دی او دی او دا دی هغه دا کیسې ډېرې او ذهن کې هم دا شپه زیاتره کې وخت په دشت بکوا کې موږ همدغسې پاتې شوي موټر خراب شوی لکه بېګا اوس بېګا مې موټر خراب کړی و او ډار خو یوازې د الله نه پکار ده او بالکل بالکل او پخلی څنګه کوئ بس پخلی داسې وخت راځي خپله دیګی کوو که نه هوټلونه شته دي هوټل کې ډوډۍ خورو ښه داسې او وخت راځي 2 ورځې هم ډوډۍ نه خورو او یو جالبه خبره ده چې دې کې شوګیر ډېر دی شوګیري بیخي زیاتې دي کله د سټرینګ په سر وده شوی او داسې صحنه راغلې ده داسې صحنه راغلې زه د شټرینګ په سر باندې ویده شوی یم بس موټر اراند وهلی راشي شوی یم خپل موټر ته متوجه شوی او موټر ته یو خوا بل خوا نه دی تللی بس تللی دی او څه ناڅه خو بس خدای پاک فضل کړی ده کنټرول کړی یم ده بله ورځ یې ټکر دې کړی که نه بله ورځ و تجربه دې کړې ده تجربې ډېرې ټکر یم خوړلي دي دا څه وی او او ټکر وخت کې خو تا ته معلومات دی سړی نه پوهېږي که نه او ما اورېدلي چې په انسان په بسته 40 ساعتو کې 6 ثانیې داسې وي چې عقل یې کار نه کوي هغه سیستم اپډیټ کېږي که څنګه وي 6 ثانیې د انسان عقل کار نه کوي داسې وخت که ډریورۍ ته ناست دی 6 ثانیو کې ډېر کار هم کېږي ګوره بس 6 ثانیو کې څه چې ډېر کم وخت کې بس حادثه کېږي دې وخت کې انسان چې د بیا 6 ثانیې کار کوي مغز او نور بیخي نه کوي دا څه وایي رښتیا وایي زه په دې خبره به مشوره وکړم ډېره مننه د ژوند یو جالبه خاطره دی راته ووایه والله ژوند هم ټول په نه خاطرو کې تېر شوی ده نه د ډریورانو ډېر جالبې خاطرې یو راته ووایه والله څه جالبه خاطرې خو ډېرې دي خو کوم یو به درته ووایم رښتیا دا چې صاحب موږ سره یو ځای و جالبه خاطره دا وه سینه کشه کې به شولو ته یوه موټر ورته ووترایي کې به هم شی نه شو راګېرولی حاجي صاحب او حاجي صاحب خیال محمد احمدزی ښه په ژوند کې داسې کوم ارمان دی چې تا ورته نه یې رسېدلی او غواړې چې ورته ورسېږي بس نور هم هر ارمان پوره شوی شکر الحمدلله په زړه کې مې دغه ارمان ده چې خپل مور او پلار حج ته ولېږم ښه ده او خپل ژوند صحیح کړم ژوند سیستم صحیح کړم خپل اوس صحیح نه دی واده دې په اور ولګېږي واده دې په اور زړه هم ترې تور ده ښه دا دې لوی ارمان دی او دا خو شرعي واده مې کوه زه به انشاءالله دې سره واده کوم خلې ونې ښځه خو به دې بیایي خلې ونه مېړه به دې وي ښه سره جوړاستې کلنډر ته ضرورت نه لري نه دا د پرېږدمه او جالبه دا ده چې خرڅوم هم در باندې پیسې مفته کې هم درته درکوم یاره وایم زه به د جیب نه یې درکړم دغه ځای نه څنګه یې وپېژندلې دا په سټرینګ چې ویده کېږي راته دا زه مالته ورته ناراض یم فیسبوک کې لګیا یم دا سټرینګ باندې ویده یي ښه به یې شل نه هغه چل بیا موږ ته راځي که نه پایې ته جګ در باندې ورکوو بیا ته جګ جګوه موږ درنه راکوو خیر د ډریورانو کلنډري ډېره سخته وي دې سره او ډریورانو دا ژبه نه ډېره تېروي ګوره خبرې ورسره نه کېږي او ته باور وکړه دې سره چې خبرې کوم په ځان ډېرې وېرېږم زه هم چې داسې خبره ونه کړي زه پکې پاتې راشم نه 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 څه خدمت که نه ډېر تېز دي ګوره دا خلک نه نه نواب باندې دا ستاسو په دې ملګري لیوني کوم سلام علیکم ستړي مو شو کوه که نه یاره څنګه یې هغه خو ډریوران داسې چې د یوې میاشتې ډریوران وي یو میاشت بعد یې بل کار شروع کړي یو میاشت بعد بل کار شروع درانده خلک دي چېرته لاړې دلته راشئ ښه نو راته تا نوم چې ویلی ما ته مدثر هوتک صاحب ډېره زیاته مننه زموږ د افغانستان په 2 ملي لوبډلو کې لوبغاړي شته دی یو په فوټبال کې هغه ماته یاد نه دی خو هوتک نوم یې ورته اورېدلی په کرکټ لوبډله کې مه وایه که نه ورته هو که نه مړه ورته ودې ویلې ډېره مننه چې راسره وي هلته ستاسې فکر کوم کار دی اعلانات دي سره وروستۍ خبره راته وکړه چې دلته ولې راټول شوي یاستئ ټول دلته په دې خاطر راټول شوي دغلته چې موټرې ولاړې دلته ولې دلته نوبت دپاره راټول شوي کمیسون ده او بل دا ډریوران دې دپاره راغلي چې یو مړۍ ډوډۍ ځان ته وګټي
او خپل کور ته نه حلال زما رزق هدف دلته نیسي دی چې دلته دا هغه چې ترانسپورټ چې دی دلته تاسې پرچه درکوي چې نوبت درکوي پرچه راکوي دولتي کمیسیون د پرچه راکوي دلته په خپل نوبت هر سړی معرفي کېږي هر ډریور معرفي کېږي او څو بجې بیا دې ځینې اجازه درکوي چې تاسې ووځئ د مازدیګر 4 بجو پورې چې معرفي شو اجازه شته ده چې وځي اجازه او د ورځې ستا باندې څو موټر وځي داسې لکه اوس مثال بارګیریم ځای په شوې ده ډېره کمه خو د ورځې 50 موټر بیا موټر وځي غټ 500 موټر او ډیره مننه چې راسره وي خبرې دې راسره وکړې خوشحاله اوس الله دې ژوندی لره مننه. ډیره مننه درنو ملګرو د ډریورانو هغه نایابه ژوند چې ورته وي زما ډیر خوښ دی او ما ته دا خوند راکوي چې دوی ډریوري کوي او زه ورسره خوا کې ناست یم او بکوا په میدانونو ګرځو ډیر خوند کوي کله مې نه بوځي ځان سره ول دې نه بوزو چکر به در باندې وو نه سمه خبره وکړه که مې بوځي خو همدا اوس دا کیمره ورته سپارو ځو بس دا به ورته اوس خپل کار دې کېږي. په خیر سره صحیح ده او نه رښتیا وې او واده دې شول را سره زو په خیر زما واده نه ته راسره واده وکړې ما باندې چې راړې زو په خیر سره ما ته تاسو ډیر چالاک د وادي نه راوړم خو ته بیا د خپل وادي نه ونه نه زه کوشش کوم چې دیونه ځان خلاص کوم زه خو مزدور سړی یم پردي لاس کې کار دی که نه هغه چې که ما ته اجازه راکړي د سره ځم او که اجازه یې را نه کړه نو بیا خو بل وخت بیا خبرې کوو بس خو چې هر وخت بیکاره شول هر وخت درته خوند درکوم بکوا میدان ته مې ټول بیایي خدمت کی او کوم اوس سفر چیرته لري بار دې چیرته دی پلان می اراده د کابل ته بار کوم کابل ته او. دلته خو زم تللی شم لرې ځای ته مې بوزم ایراد ته بدی بوزم مزار ته بدی بوزم ها او. بالکل صحیح دی کابل خو افغانستان کې ده کنه نه هغه بل افغانستان دی ما بل افغانستان ته وتا بوزي راځي هغه د نواب خان دی افغانستان دی مال د بلندر سره ونګوري هغه رښتیا هلمند کې کله نه ځو هلمند ته ځو درنو لیدونکو له موږ سره پاتې شئ مخکې ورځو او د نور سره غږیږو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی درنو ملګرو بیا هم له ډریورانو سره غږیږو نن راغلي یو د ډریورانو له حاله ځان خبرو د دې اوس څنګه ژوند دی ډېر جالبه ژوند دی د دې له دغه سره غږیږو ما ته کافي تجربه کار ډریور ښکاري سلام ستړی یم چې په خیر راغلی جوړې په خیر یې. ډېره مننه نوم مبارک دی ښه جوړې. نوم غور خان کاور خان د کوم ولایت دی د خوست د خوست ولایت دی د کوم کلي د کومې ولسوالۍ د مساخیلو مساخیلو لهجه ګوره ډېره سخته ده او. یادېږي نه ده چا ته لږ یو څه خبره راته وکړه ورته څنګه یې ښه یې جوړې تکړه والله څنګه یې ته ښه یې جوړ یې نه مساخیلو لهجه کې هغه لکڼوالو لهجه ده او هغه بله لهجه چې ده ډېره سخته یې هغه او دا هغه شته لهجه. ژبه خو لږه سخته ده سخته ده او. او دلته چې عملګرو سره چې غږېږي هغه خپله لهجه چې وکړي هغو ته خو سخته نه والله یغو ته سخته ده هغو ته لږه او. سخته ده که نه ښه د ژوند کیسې دي راته وکړه څنګه دی کار روزګار مو د کوم ځای نه پیري باروئ کوم ته وړئ والله خو کابل ته شي کندهار ته شي کوم ځای ته چې بار برابر شي بس چې لږه پیدا کو ګورو نو ایله نه کو بس بروي و او خارجي پیري خو نه وهئ ایران پاکستان تاجکستان دا نه ول نه یم تللی ښه صرف خپل هغه کې افغانستان کې داخلي پیري لرئ داخل کړی. دغه ستاسې ژوند ډېر جالبه دی یو شپه مو دلته یي بله شپه په کابل کې بیا لس شپې په ګردیز کې پاتې شي همدغسې عجیبه غوندې ژوند مو دی دغه څه دې ژوند نه خوند اخلئ والله خو خوند به څه تر واخلو میږ په راوتلې په غریبۍ سو یو هغه چې کابل نه بار راوړو دلته په هوټلو کې خرڅه وکړو پرېږدو ګټل کېږي خو همدې دپاره چې خرچه وکړي ښه خبره چې ګټي او بېرته یې خوریم نه هغه خو دو خو شاکور ته خو سړی لږ شي چې دغه نه بار کو په کابل کې یې پرېږدو ولې دا څنګه خدای کمیسیون دا اصول دی نو کمیسیون کې چې بیا نو بعد درتي شپې ډېره نه وشي شل شپې نه وشي میاشت نه وشي او که داسې یې کړی وای چې یوه پرچه یې راکولی بار مو په خپله نه وای نو دا ټولو نه ښه خبره وه ښه یعنې ستا هیله له نظام او د ترانسپورټ له مشرتابه نه دا ده چې دغه برخه دې لږه راقوي کړي یې بس خالي پرچه یې راکولی نور بار د هر سړي خپله نه وای دا ښه خبره وه نو بیا خو ترانسپورټ هم ضرورت نه و نو بیا ترانسپورټ ریاست په څه معنا نه خو دا خو اوس اصول قانون جوړ کړی دی یې قانون یې جوړ کړی دی باید 200 روپۍ وي دا خلي نور به بار خپله نیو نو دا ټول نه کوه هغه انتظار خو به نر نه کېده اوس بار دوی درکوي تاسو ته هو بار دوی راکوي دوی درکوي درته وایي چې پلانکي ځای ته تا ته وایي چې دا بار دی پلانکي ځای ته رسول غواړي او دومره پیسې دې ځي داسې درته وایي هو داسې وایي ښه
بل کرایې ارزانه کړي دي بیخي هېڅ شی والا خو دې که نه موږ ته به فایدې ټولنې ته فایدې اوس که کرایه ارزانه شوه اوړه ارزانه کېږي غوړي ارزانه کېږي هر څه چې موږ خورو هغه ارزانه کېږي که سبا همدغه چې لږې دې موږ ګټلې کور د سودا پې وړې ډېره سودا دې پې کېږي ښه نه ده کرایه چې ارزانه شي خو هغه خو دلته موږ ته شی نه پکې پاتې کېږي که نه خو چې تا ته لږ هم پاتې شو هغه لږ بیا ډېر زیان نیسي که نه نه لږ والا که پکې پاتې کېږي نه زه په رښتیا درته وایم چې بوجۍ را خلاصه شي تیلو ټنکی مو خلاصه وي یې چې هغه واخلو چې بیا یې تیلو ټنکی ډکه کړو بوجۍ پاتې وي یې داسې حال مداني اوس پیره دې بار کړې ده نه والا او وروستۍ پیره دې چېرته کړې وه وروستی اول پیره د کابل نه راغلم دغې ته په 14-15 شپې په کابل کې 7 اته راغلم جلال آباد ته دا ترخم کې اوس ولاړ یم پرونه را دی هغه 100 روپۍ پیره وه 100 افغانۍ وه 10,000 افغانۍ وه او څو دې پکې مصرف داسې وښایه چې دغه نه بیرته بیا زه وخېږم نو د 8,000 روپۍ تیل اچوم 8,000 افغانۍ تیل اچوې 2,000 افغانۍ ورته پاتې کېږي خو چې دې خوا نه چې کم وړې هغه خو تا ته جیب ته پاتې شول که نه دا 2,000 د نور مصرف او خو داسې دو خامخا نه لکه موټر ورز وکړي مثال دلته د هغه پارچو روپۍ سره وځي داسې وښایه چې 500 دغه نر نه اخلي 500 یغه نه اخلي هغه کې نه دا خو د دولت حق دی باید واخلي ځکه دا خو زموږ دولت دی او چې دولت څومره په ځان بسیا کېږي موږ تاسې ورسره راپورته کېږو نو دا خو د دې حق دی صحیح شوه دغه دې حق وي خو چې دغه یو کار شوی وی چې دا پرچې راکولی نو دا به ټول نه ښه خبره او په خپل واک چې څومره کرایه مې ټاکلې ځان ته خپله مې ټاکلې پاکستاني چې هو که نه موږ بارونه ډېر پاکستاني وړي څوک یې وړي پاکستان والا خلک پاکستان والا ته راځي نو څنګه وړي والا خو باید چېرته ځي ها تراشه د جوړسین مالیات نوم مبارک دی ضیاءالدین او دلته ټول ګاډي ځي ولې ټول ګاډي روان دي پاکستاني وړي چېرته وړي کابل ته مزار ته جلال آباد ته او ټول پاکستاني بیا تاسې د خپل شکایت خپلو مسؤلینو ته نه دی ویلی موږ ډېر شکایتونه کړي چې هغه موږ نه اورېدلی نه ده څوک هم نه اوري څونه چې ډریور پیمالېږي پوه شو نور هم لغته ورکوي دلته دولت پیسې ما نه اخلي مالیات جوړسیر او وړي پاکستاني داسې به نه یې ګوره هو نشي ده دا اوس ګاډي زه دلته درېږم دا اوس تېرېږي نو ستا غږ یې واورېدو که چېرته په رښتیا هم داسې وي انشاءالله چې ډاډ در کوم چې دا به ختم شي دغه اوس دلته درومه ته کاکاسي کې دا موټر پاکستاني اوس تېرېږي وړي خو هغه د پاکستان نه مال یې راوړی پاکستان ستا افغان یې راوستی دلته کډه به پکې بارې یا به د هغه ځینې سوداګریز وي نه ټول موټر پاکستاني روان دي ته لاړ شې جلال آباد ګمرک کې وګوره که تا افغانۍ پکې ولید ټول پاکستاني پلیټونه دي ته لاړ شې جلال آباد ګمرک ته که تا که افغانۍ پلیټ پکې ولید زه دا موټر پرېږدم مالیات زه تاویلوم ما نه دولت چې هغه هم دې خوا ته راځي ټکس خو اخلي که نه خو زموږ دولت ته ټکس ورکوي چې دې خوا ته راځي دا ما ته کمیسیون چې جوړ کړی ای وروره ګوره ښه چې دې پاکستان د اسلام آباد نه چې سودا باریږي صحیح دی او دلته راځي زمونږ هغه ترانسپورټ هم مني زمونږ هغه قوانین چې دغه زمونږ دولت ورته ټاکلي دا هم مني او دلته چې څومره ټکس پې راځي دا هم ورکوي دا زمونږ دولت ته ګټه ده خو دا خبره بیا غلطه ده چې دلته زما افغان ډریور پاتې پاکستاني راځي دې ځینې کې پیره کته کړي دې ځینې بله پیره باره کړي کابل ته وړي دا غلطه خبره ده که داسې کېږي نه دغه خوا نه راځي زما خوا نه راباري خو د هغو سره خو زمونږ کار نشته صحیح دی نو ته څه وایې چې هغه ځینې راشي دلته یو ځل کته کړي دلته ماته لارۍ د 1 روپۍ د دولت ګټه ده دلته د عام چې دی تباه کړی دا موټر هر موټر د 10,000 ډالر موټر دغه خوا نشي تللی دلته ولاړ دي دا پیسې د کوم ځای نه پوره کړي خو موږ بیا څنګه وکړو دا کوم پاکستاني چې راځي دلته بندروالۍ د هغه د ګمرک د دلته باندې مال خالي کوي د افغانۍ ګاډی به د افغانستان ګوټ زی ته به رسوي ستاسې هدف دا دی او د موږ دلته ولاړ ما موټر اخیستی د مالیه را باندې روان د سړکونه په موږ جوړوي کلبورونه هر ځای کې را باندې راکاږلي دي جواري سر مې بل کالي نه وی که نن بیا دا د زوړ شو پیسې 2 روپۍ دا د پیري نشته دا د یو میاشت مې دلته ولاړه ده یو میاشت کې ولاړ یم زه د پیسې نشته دا د سبا د جواري سر زه د په کومه زه نه وکم خپل پاکستاني راځي خارجه پریټونه دي مزار ته ځي کندهار ته ځي د خپل رئیس جمهوریت ځای ته روان ده د کابل
او زه نشم تللی ما ته مال نه میلاویږي بالکل ډیره زیاته مننه ستاسو دغه مشکلات به ان شاء الله زموږ مسؤلینو ته رسیږي او که خدای کول هم دغه ته به رسیدګي کوي ستاسو له دغه احساساتو ډیره مننه خبرې چې کوم د لارې موږ شلته د ورینې د لارې دغه پر ولاړ دي دغه بار راشي موږ ویسو موږ چی ویسو پاکستاني ویسي زنو چی ویسم زنو چی ویسم زه کوم دغه د درولې ما ښه ستاسو هدف باندې اوس ورسېدم تاسو وایئ چې د هغه ځای نه کوم مال راځي هغه د یو ځل دلته کته شي او هغه د بیرته رخصت کړل شي او موږ ته د مال راکړل شي صحیح دی او ډیره مننه کور مودان ان شاء الله چې مسؤلین به په دې اړه غور کوي او یو نتیجې ته ورسېږي کور مودان ځوانه له تا مننه کور دې مودان خوشحاله اوسې ډیره مننه میاشت ولاړ دي پیرنه را کړې ډیره مننه درنو ملګرو چې را سره وئ درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی د ډریورانو په دې ځانګړې خپرونه کې د ډریورانو له اشپز سره ستاسې ملاقات کوو سلام ستړي مو شئ په خیر راغلی خیر دی که الحمدلله من نوم مبارک دی نوم مې خیري ګل دی خیري ګل شینواری ورسره ووایه خیري ګل شینوار د غني خیل ولسوالۍ خیالي ګل که خیري ګل خیالي ګل خیالي ګل خیالي ګل شینوار ښه خیالي ګل شینواری ښایسته نوم دی دی ګل هم پکې دی هو ګل هم پکې دی لکه ګاګ دې راغی ښه خوشحاله شوې بالکل خوشحاله زنده باد حتما به راځي ستا دغه خواړه ستا دغه د لاس صفایي ماشاءالله ډېره ښه ده ښه دا راته وایي چې ډریورانو سره دې ژوند څنګه دی ښه دی الحمدلله بس ډریورانو ته دغه ځای جوړ کړی او د همدوی دپاره هم جوړ کړی دی د مسافرو دپاره هم جوړ کړی د کابل نه څوک راځي لویه لاره ده که نه او موږ سره د شپې ترتیب هم یې دلته خوندور خواړه وله تیارو مایان هم وله تیارو چرکړې وله تیارو مطلب سبزی مبزی مولا تیرو تیارو دال او لوبیا او دا شینه ښه کاوا دود پاتې چای مولا ورکو ډېر ښه کوو ډېر ښه کوو یو خبره ده موږ یو څه اورېدلي وو چې کله ډریور یو ځای ته ودرېږي که نه هغه سوارلۍ موټرې چې یې هغه ډریور نه پیسې نه اخلي دلته خو سوارلۍ حساب هم نه وي دلته خو یو دوه ډریوران دي خلاص هغه راځي هلته ډوډۍ خوري که نه څه ګزاره ورسره کوئ نو مزبنګ ریټونه چې مناسب دي لکه دا کړی اوس د څو واره ها دا کړی 1.5 روپۍ د یو ډوډۍ سره دا په 1.5 افغانۍ دا په 1.5 افغانۍ رښتیا به ارزانه ده او که نه زموږ ټول عمومي خوراکونه چې دي ارزانه دي که څوک مطلب غریبانه خوراک کې دال خوري هم 50 روپۍ 50 افغانۍ که لوبیا هم د کړۍ کې سره کو 50 افغانۍ ته اخلو او که چرګ خوري لکه مطلب نیم چرګ خوري 2.5 ته اخلو که بیا د چرګ څلورم حصه خوري لکه دا یو خوراک په حساب باندې که نه نو دی ولا 1.5 روپۍ دی او ډوډۍ سره یو کاوا مور باندې څکو او کاوا مفت ورباندې څکئ نو بس خامخا ډوډۍ سره یو وړه کاوا ورباندې مفت څکو کاوا مفت څکئ او شینواري څه کاوئ که نه بالکل دا چې دا را کاوا نه ریکارډینګ روان دی دا د ډریورانو هغه چې خبرې لږې ترخې تیزي ځکه هغوی چې تمام ورځ مزل کړی یو خو شوګیري کله چې د مالګه زیاته شي چا پر سره لانجه نه کړي نه انشاءالله اوسه پورې دا تقریبا د 4 میاشتو شو موږ د هوټل خاص کړو اوسه پورې کوم داسې مشکل نه راغلی چې څوک دې شکایت وکړي چې مطلب یا مالګه زیاته وه یا کمه وه یا غوړ زیات یو ماته ویلې وایي یو ورځ ساري هګۍ پخولې د دې په ځای چې پکې بوره واچوي مالګه پکې اچولې رښتیا وایي نو مالګه خو پکې اچي که نو دا څه پکې بوره اچوو که نه دا چې رښتیا دا چې چیا شوي وو نه نه وشوي صحیح نه ما ورته ویلې وایي نه چې چیا نه ووایي مالګه پکې نه واچولې ښه شینواره صاحب اوس به موږ ستا مېلمانه یو چی به راباندې خورې د خیره سره نو ستاسو خوښه که میان خورئ میان در باندې خورم ښه سپېشل تازه میان او پیسې به څنګه شي پیسې اسانه دي مړه پیسې به نه لرو نو روغه خبره کوه نه که تاسو فرمایش کوئ بیا به پیسې ورکوئ او که زما مېلمانه کېږئ کښېنئ چې ما در به نر شي وخور د هغې بیا نه کوم احسان شته او نه څوک پیسې او هغه دی بابرزی وایي چې زما د سمه شینواریزه مېلمستیا په کار ده خو ستا د زیړې غواغوړي دي غنملوه پورې زما شینواریزه مېلمستیا په کار ده بس زه تابعدار یم په شینواریزه خو بیا کړایي که نه ته ما باندې بیا لوبیا خورې نو چار شی و بس ته زما مېلمه شوې او که فرمایش کې بیا به ښې پیسې ورکړي فرمایش هم کوم مېلمه مې مقابلې مې که نه نه داسې مېلمه خو نه قبلېږي د نه لاړو قربان درنو ملګرو شینواری ګوره ډېر ګپ شپي دی اصل کې د دې هدف دا نه دی چې موږ د ډوډۍ نشي راکولی راکولی شي خو دی ګپ لګوي نو او اصول دي که نه تا ویلې که هغه وایي
تا ویلي اصول دي دا هوټل دی وایي که نه کله چې حجرې ته راغلې هلته زموږ ځای ته راغلې نو بیا ته فرمایش کوو موږ بېرته پوره کوو خو اوس وایي هوټل دی همداسې ده که نه ډیره زیاته مننه درنو ملګرو چې زموږ نننۍ دا خپرونه چې له ډریورانو سره مو برابره کړې وه هغه هم د لاریو ډریورانو سره تر پایه تاسې وکتله او راسره پاتې شوئ زه مهراب ګل مخلص وسیم وصال مصطفی میاخیل او همدارنګه مجاهد مخلص له تاسې درنو اجازه اخلو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله پاک